زما معززو مشرانو کشرانو، نن درته مسله د دم د رهاو دغه شان د تعویز د ځوړنده کولو، د تعویز کولو او د دمونو اچولو یو څو احادیث او یو څو مسلې بیانو. دم اچول جایز دی او که حرام دی؟ تعویز ځوړندول جایز دی او که حرام دی؟ نو د دې متعلق یو څو احادیث مبارکه درته بیانو. عوف ابن مالک رضی الله عنه فرمای چې مونږ به دور جاهلیت کې دمونه اچولو. دور جاهلیت کې دمونه به اچول. دې دوران کې دور اسلام راغی او مونږ ته الله جل شانه توفیق د ایمان راکو، مشرف په ایمان باندې شو. نو د دور جاهلیت چې کم دمونو هغه خو د جادو د منترو. نو قلنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف ترى فی ذلک. مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوسو کو، اے د الله محبوبه مونږه دور جاهلیت کې دمونه چولو، اوس دور اسلام راغی. نو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا دم اچول مونږ لپاره جایز دی او که حرام دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عارضوا علی رقاکم، تاسو دی هر یو کس ما ته خپل دم پیش کی. څوک چې دمدرو دمونه اچولو نو هغه سړی دی د خپل دم ما ته ووایي چې کم الفاظ دي، او که الفاظ یې درست وو زه به ویم چې دم یې اچول یې صحیح دی، او که الفاظ یې د سحر او د جادو د منترو نو بیا به درته ویم چې حرام دي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ وکړو چې د هر یو انسان نه د هغه د دم تپوس کولو او هغه اورېدلو بیا جواب کول ګرانه خبره ده. نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قاعدې کلیې په تر سره د دم بیانو. نبی علیہ السلام فرمای لا بأس بالرقى، لا بأس بالرقى، اس پروا نشتا په دم اچولو باندې ما لم تکن شرکا، تر څو پورې چې الفاظو کې شرکي الفاظ. دا یو قاعده کلیه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دم اچے جائز دے، لیکن الفاظ بدا سے الفاظ استعمالے چې هغه الفاظ د شریعت مطهره د قوانین او د قانون نه خلاف دي. دم واچو، الفاظ د قرآن استعمال کړه، دعاګانې د قرآن وایا، دعاګانې د احادیث مبارکه وایا او دم واچو. نو د قرآن په دعاګانو سره او د حدیث کې چې کومې دعاګانې دي هغې سره دم اچول دا جایز دي، لیکن داسې الفاظو سره دم اچول چې هغه الفاظ د سحر وي، د جادو وي، د منتر وي، او داسې الفاظ محمله ورکې وي، الفاظ شرکیه ورکې وي، او د بوتانو نه پکې امداد غوښتلی شوي، یا مثال کې د کافرانو په اسماء باندې مدد غوښتلی شوي، الفاظ شیطانی ورته وي. نو بیا زما معزز ورونو داسې دم درها کول دا حرام دي او ناجایز دي. په دې وجه نه زما معززو دم اچول قرآن او حدیث جایز کړي دي، لیکن دمګر دی په خپلو دمونو باندې سوچ وکړي چې آیا زه دا کم دم اچومه او دا کم چف زه کومه، نو کم الفاظ زه استعمالومه، آیا دا لفظ خو چېرته محمل نه دی؟
دا لفظ خو چرته به معنی نه دی، یا دا لفظ چې استعمالو ما دا خو د جادو او د منتر نه دی، دا خو د سحر چرته نه دی، په دې کې خو چرته د کافرانو د اسماء باندې د بوتانو نه مدد نه دی غوښتل شوی. نو چې کم دم اچي دا غ دم په الفاظ باندې بپويږي. دا نن سبا خو دمګر دومره زیات دي چې ستاده نه دی معلوم، او نارینا او زنانا ټول دې پس روان دي. یو ځای کې دمګر کینی فاسق وي، مرز او دس باندې کوي، قرآن تلاوت باندې پیژني، جمعات باندې پیژني، او دنیا د خدای نارینا او زنانا باغ باندې ورماتي او دا دمونه به بیا چي. نو زما معززو دم اچول دا شرط دی چې ته صالح نیک عمل انسان به. فاسق بالمازه دا خو د دم مستحق نه دی. قدرمندو حضراتو الفاظ د دم بدا شان وی چې هغه د قرآن دعاګانې دي، د قرآن الفاظ وي، د حدیثو دعاګانې وي. چرته د جادو د منتر او د کوډو د دې الفاظ باندې ته په دې الفاظ باندې پوهېږي.